السلام علیکم ملګرو څه کې د څلور خبرې وي نو څلور عمله وي نو دې سره رزق فراهي راځي او که څه کې نه وي دا بدن موږ ته پکار ځان کې راولو د څلور عمله دا کم دي راځي مولانا صاحب خو لیله او کمنټ کې مولانا صاحب ته ماشاءالله ولیکئ نو تاسو ته پته نه سبا د رزق تنګي ډیره ده راځي رزق د انسان چې فراخیږي دا د څلورو خبرو نه سیوا کېږي رزق په دې خبرو دی الله موږ او تاسو پوهېږي یو کثرت استغفار څومره چې ته الله ته توبې ډېرې وباسې ځکه برکت چې ختمېږي خیر چې ختمېږي ستا د کور نه د ګناهونو د لاسه راځي نو چې استغفار وایې نو قرآن او سنت کې دي چې الله به دې مال بچي هر څه سیوا کوي دې سه الله رزق سیوا کوي دویم چیز والتعاهد على الصدقه د خپل مال نه روزانه صدقه ایستل چې کور کې دې یو ډبې ایښی او خپلې ښځې ترې ویلې چې دې نه روزانه 20 روپۍ 10 روپۍ 50 روپۍ دا د الله دپاره ده هره ورځ د خپلې ډوډۍ نه د خپلو پیسو نه روزانه لږه صدقه ورکول دا مال سیوا کوي دریم سار ماښام دا تسبیحات ویل سار ماښام دا سبحان الله وبحمده یا نور اذکار او څلورم چې دی نو صله رحمي کول د تروریانو سره د رشتهدارانو سره د خپلوانو سره دا څلور څیزونه داسې دي چې دا مال سیوا کوي دا یو ډېره اوږده موضوع ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې بني اسرائیلو کې الله رب العالمین یو درې بیماران هم و غریبانان هم و الله په ازمایش وکړو بیا ولې یو ملایک الله راولېږله هغه درې واړه دن کړه روغ هم شو او د یو له پلار به اوښه ورکړله او بل له پلار به غوا ورکړله او هغه بل له چیلۍ ورکړله پلار به ګړې او چیلۍ خو چې کله به الله واپس ازمایش کوو ملایکو ته د الله په نوم باندې سوال کوو نو هغه برګي او ګنجې چې و دا دوه بیمارونو والا دیو چې د الله ورکړه ونه کړله او دروغ یې ویل تکبر یې وکړو وایي هغه ملایکو ته ویل چې الله رب العالمین هم هغه شان کا څنګه چې مخکې وایي که تاسو دروغجن یې نو د الله نبي فرمایي د بخاري مسلم حدیث دی چې بیرته به الله هغه بیمارۍ هم ولګولې او بیا به الله فقر هم راوست او دریم کس چې کوم ړوند په دواړو سترګو هغه نه چې د الله په نوم باندې هغه ملایک سوال وکړه هغه ویل دا هر څه مال الله راکړي وو زه بیمار وم زه غریب وم الله را باندې دا احسانات کړي دي اوس یې د الله په نوم غواړي نو فخذ ما شئت ودع ما شئت دغه لاندې ګړې او چیلې دي چې څومره ضرورت یې واله هغه ملایکو ته وفرمیل چې الله رب العالمین ته کامیاب کړه او دوه ملګري دې پیل شو دا څه چې موږ له راکړي دا الله راکړي دي دا زمونږ او ستاسو وس نه دی زمونږ او ستاسو دس نه دی دا د الله رب العالمین ورکړي دي چا له لږه روزي لیکلې ده چا له ډېره لیکلې ده چا له زیاته ډېره لیکلې ده خو واپس پکې موږ او تاسو ته الله حکم کړی چې دې نه زکات ورکړي دې نه صدقې ورکړي